السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانانو ورونو، د روزه مات وخت یو له یغو وختو څخه ده چې په دې وخت الله جل جلاله د مسلمان دعا دا قبلوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په یو حدیث شریف کې فرمایي: ان للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې د روزهدار سړي په دغه وخت کې چې دی روزه ماته یو دعا وکړي، نو دا دعا الله جل جلاله نه ردوي. زموږ فقهاو لیکلي دي دعا له آدابو څخه دا ده چې باید په هغه کې لاس پورته شي. نو د روزه مات په وخت کې به سړی دعا کوي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه دعا په حدیثو کې راغلې ده هغه دغه دعا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د مغفرت دعا ځان ته کړه، او د مبارک به دا ویلي چې خدایا زه له تا دا سوال کمه ان تغفر لی، چې ما وبخې. د مبارک ته خو الله جل جلاله ګناه د نه لرله، که کومه کوچنۍ سهو یې هغه بیا الله تعالی وربخلې ده. آیات شریف کې دي دا خبره، دا د امت لپاره تعلیم و. نو مسلمان به د روزه مات په وخت کې د مغفرت دعا غواړي، دا نه ردیږي. او د موږ د مذهب علما او فقهاو لیکلي دي چې په ښه عاجزي سره لاس به پورته کړي، دعا به وغواړي، الله جل جلاله یې قبلوي. دې ته مسلمانانو چې باید موږ تاسو توجه سره د روزه مات په وخت کې دعا وغواړو. د روزه مات سنت دا ده چې کله د سړي دا یقین شي چې شپه راوختله، ورځ ختمه سوه، بیا دا مستحب ده چې اتي به سړی روزه ډېر زر متوي، بیا به ځنډ نه ورکوي، بلکې چې روزه مات ناوخته کوي. په دې باندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ډېر بد ویلي دي. حدیث شریف کې راځي د الله رسول صلی الله علیه وسلم یایي پخواني امتونه بعضې له دې وجې هلاک سو چې هغو به روزه مات ځنډاوه، چې دا د سړي یقین شي چې شپه سوه اتي به بیا دستي زر متوي. په سیمه به بیا سړی ډېر وختي نه کړي. د په سیمې اصلي حکمت په شریعت کې دا ده چې ورځې ته فایده ورسوي. دا به داسې د سهار طرف ته ورنږدې کوي، دا مستحب د ثواب لري، ډېر به یې وختي نه کړي. خو دا ډیره ضروري خبره ده. ما بل ورځ مو ویلي چې داسې وخت به په سیمه نه کړي چې بیا نو روزه سره شکمنه کړي، بلکې وخت به معلوموي د سپېدو تر چودلو به یو 8-9 منټه مخته په سیمه بندوي. دا ډیره ضروري ده. علماو به صد ادب ګزارش ده چې خلک په دې باندې پوه کړي. اکثره خلک بل ورځ ما ویلي ډیره بې احتیاطي کړي. یوه بله مسله ډیره ضروري ده چې دغه مشران ورونه کسیران هم په دې خبره مسله باندې پوه کړي. اکثره خلک په روزه کې په خوله باندې اوبه ورغړوي، داسې دغه ستوني ته یې ورسوي، دغه غاړه داسې پورته کړي، یا په پزه کې ډېرې داسې پاس کش کړي. دا که څه هم دی جنوب یې په دغه رقم سره به استنشاق او مزمزه نه کړي. جنوب سړی چې خوله پرې مینځي هم اوبه به داسې ستوني ته نه رسوي، نه به یې پزه کې کښوي، بس کامې به یې پزې ته ور واچوي، په خوله کې به یې هم د دې نږدې تېرې کړي، په دغه غاښو ماښو باندې دورې به یې ستوني ته نه رسوي. ما په خپله داسې خلک لیدلي چې یو مخسر پورته کې په دا ستوني کې د اوبو غړایي، د دې روزه ماتېږي. دې باندې باید خلک سم پوه شي، اوبه به ډېرې ستوني ته نه رسوي که څه هم جنوب وي. دا مسله ډېره ضروري ده، ډېره ضروري ده. په دې کې خلک ډېره بې احتیاطي کوي. یو د سوال به هم ډېر احتیاط کړي. ښه طریقه خو دا ده چې په خوله اوبه ورغړوي، به د مسواک لوند کړي، اتې دغه مسواک 3 وارې دغه لوند مسواک په خوله باندې ووهي. لکه له ډېرو خلکو څخه اوبه تېرېږي بیا، نو له دې سره باید ډېر پام وشي. روزه دا په غیبت باندې، په درواغو باندې او خوشکس یو انسان کې قهر و غضب یې ډېر یي، په دې باندې ثواب تقریبا ډېر ختمیږي. دغه سړي روزه دا له ثوابه څخه وځي. د دې سره باید مسلمانان ډېر پام وکړي. چاته دا ورپام سوي یاسي چې
به دا کور کې هم دی سره یادوي چې پلانکي ته به په روژه کې دی ډېر خوښ کړي، په روژه کې ده ته ډېره خوشکه ورځي. دی بیا د هغې خبرې اتې نیولی یې پسې بیا نو ده څخه ډېره بې احتیاطي وشي، کله ډېرې بدې کنځاوې کړي، کله یو شی متوي، کله څه کړي، ولې خو ده باره کې ده یایي ده ته په روژه کې ډېره خوشکه ورځي. دا د انسان ډېره سادګي ده. انسان مسلمان باید ډېر پام وکړي، د نورو مسلمانانو هم روژه یي په ډېره خوشکه ډېرو کنځاوو غیبتو په دې باندې د روژې ثواب یو مخ تقریبا ختمیږي. بلکې ما حدیث شریف تاسو ته ووي دا ډېر قوي صحیح حدیث شریف ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم یایي چې څوک دا ناروا کارونه او دغسې غلطې خبرې ټوکې ټکرې خنداوې ګپې پالتو مجلسونه دا د شپې مسلمانان اوس اکثره وتلي، څوک په چیشي لګیایي څوک په چیشي لګیایي، دا کارونه چې کې نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم یایي الله تعالی وویل د دغه سړي ته د دغه سړي دغه خوله چې بنده کړې ده له خوراک او چښاکه دې ته زه ضرورت نه لرم، د ما نه ده پکار، د ما اصلي له ده دا پکار ده چې دی خوله بنده کړي له خوراک او چښاکه او له هغه سره یې احتیاط هم وکړي، له خشکو له غضبه له کنځاوو له پالتو کارو عبسو کارو لکه دغه خلک چکیږي د شپې یا داسې نور خوشي کارونه یې په هغه ناستې له دې څخه د ځان وساتي. مسلمانانو ورونو دا یو ډېر لوی غنیمت ده. په دې روزه کې الله جل جلاله مسلمان ته د ټول عمر د ګناهونو مغفرت کړي، الله تعالی په ده باندې رحمتونه نازلوي، الله جل جلاله دی د دوزخ له اوره خلاصوي. دا دومره یو لوی سعادت ده چې د دغه په راتګ باندې موږ یو مخ چې داسې وایي چې د خوشحالي میلې هم جوړولی، مبارکي هم چاته ورکولی، ولې آخرت د برابرېدا یو لوی سیزن ده، یو لویه موقع ده. شیطان هم په دې وخت کې بیخي ډېر متوجه وي چې موږ له لاسه چې خدای نیکي وباسي. دغه د شپې له پالتو مجلسو مسلمانانو عبسو خبرو څخه د ورځې له غیبتونو له کنځاوو یو چاته له خشکو له قهره له دې باید ځانونه وساتو چې دا د روژې لوی غنیمت دا د موږ تاسې له لاسه څخه شیطان ونه باسي. باید ډېر احتیاط وکړو، ډېر احتیاط وکړو، دعا وکړو الله تعالی ته چې خدایه تا ته مقبوله روزه، صحیح روزه، شرعي روزه را په نصیب کړې. دنیا د یو څو ورځو ژوند ده چې آخرت ته په دغه روزه کې یوه ښه ګټه وکړو. الله تعالی دې ټولو ته توفیق را په نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله.